شیخ ها د مرګو د سکول شان کیسه وکړه. دا یې د مېلمه کیسه ده، خو ماشومان او فیملي به نه ګوري. ځکه چې بیا غلط کمنټونه کوي او موږ خفه کېږو. نو مهرباني وکړئ غلط کمنټ مه کوئ. چې نه مې خوښه بس اړوئ ختموئ. دا یو سړی وایي 3 ښځې وې. وې 3 ښځې وې، مېلمه ورته راغلی او شپه هم لکه د جمعې وه، لکه څنګه چې نن ده. نو بس مېلمه سره سړی ویده شوی و، ځکه مېلمه خو ځان له نه شي پرېښودی که نه. بس دې ښځې ورته صلا کړې وه، چېرې سړی خو لاړې او پرېوته و نه راځي. بس هغه مشره پوه کړې وه چې ته ورشه. نو ځکه تا څه حرکت مرکت وکړو، خو بیا موږ هم ورشو که ونه کړو نو بس بیا ایسته ودې شو. نو بس هغه مشره ورغلې وه، سړی یې راکولی چې ته څنګه چل کوې، جمعې شپه ده. ویې ورته ویل چې ورشه مخامخ فرج وړقوه راوړقه، اوبه ته یې وڅښه، کړپ کړوپ وکړه. که دا مېلمه یخ و خو بیا به څه نه کوو، بس ویده به شو. که چېرته ویده وم زه بیا بس څه چل وکړو. بس چې ورغلې اوبه څښلې وې، بس یاره مېلمه ځان ښه یخ و خو به ځان یې غلی کړی و چې لوبه خطرناکه ده. بس هغې اوبه څښلې وې، بس یاره سړی ډیټه کړی و، تلې وه. هغه بلې ته یې ویلې چې یاره ما ته خو لکه خپل حق میلاو شوه. بس هغه هم راغلی، هغې هم ورته دغه شان چل کړی. هغې ته هم خاوند ویلې چې ته ورشه دې فرج له ورشه اوبه ډکوه راوړه اوبه وڅښه. بس هغه هم ورغلې وه، اوبه څښلې وې یاره. بس هغې ته هم خپل حق میلاو شو، تلې وه. هغه کشر راپاڅولې وه، هغه هم راغلی، هغې هم دغه شی کړی و. ورته ویل چې ته اوبه وڅښه چې مېلمه یخ دی که ویده دی. چې اوبه یې څښلې، بس مېلمه ډک لوغ نه والی. بس هغې هم ډیټه کړې وه. بس چې سهار شوی او چای مې څښلی، نو مېلمه ته یې ویلې چې مېلمه شپه دې په خیر تېره شوله، څه تکلیف خو ورته نه و. مېلمه ورته ویلې چې شپه ښه په خیر تېره شوله، خو تږی شوی ومه د شپې ډېر زیات، یاره مرۍ مې سمه وچه شوې وه. سړي ورته ویل چې خدای دې په سترګو ړوند که دی، مخامخ درته فرج لګېدلی دی. ویل چې دا خو ما له بېګانې لیدلی و. خو چې د فرج خواله به څوک اوبه له ورتلل، تا نه دي معاف کړي نو په دې وجه